بسم رب القلم ولد. نهمین روز ماه بود و پاس زحمات، فداکاری، شجاعت و دلاوری های سربازان خون برکف، شهدای پاکباز و افسران متحد قوای مسلح افغانستان به نام سرباز مسما گردید که برنامه امروز نیز بدین مناسبت برگزار شده است. تشریف آوری یک شما مهمانان گرانقدر را خیلی ارجمند گفته و این محفل گرامی می‌دانیم. در نخست از قاری صاحب محترم استدعا می‌نماییم تا با قرائت آیات چندی از کلام الله مجید آغازگر محفل امروزی ما باشد. قاری صاحب محترم نهایت سپاس و حال از شما مهمانان گرامی تقاضا می‌نمایم تا به احترام سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان به پای ایستید. خنجر تیز است به یادت باشد، حسب من حسب تو نیز است به یادت باشد. هر دو بیمار شویم از تب تاریخی و وطن است آن که مریض است به یادت باشد. باید آماده ترین مردم دنیا باشیم، باید آماده ترین مردم دنیا باشیم. خاکمان زلزله خیز است به یادت باشد. هیچ جا روح تو آرام نگیرد دیگر، گرچه صد راه گریز است به یادت باشد. خود ما نیز پی سوختن خویش هستیم، خودمان نیز پی سوختن خویش هستیم. هر نفس وقت ستیز است به یادت باشد.
حال از جناب محترم عبدالقیوم رحیمی، یک تن از شخصیت‌های سیاسی کشور و عضو رهبری جبهه متحد افغانستان درخواست می‌نمایم تا بیانیه ایشان را ایراد فرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید همه دوستان، شرف است. امروز روزی است که دور از وطن ما شما با هم یک جای شدیم که از روزی بسیار تاریخی، روزی ارزشمند، روزی قهرمانای ما، روزی مردمی که از ناموس وطن دفاع میکردن از اون روز تجدید کنیم. اولا دعا میکنیم بر روان پاک شهدای وطن که با خون خود از وطن خود، از ارزش‌های وطن دفاع کردند و نگذاشتند که اهریمن، دشمن و دشمنی که هیچ ارزشی در افغانستان برش مهم نبود بتانه که موفق شود. متاسفانه که در یک معامله ننگین و سیاسی نیروهای ما، قهرمانای ما با خونشان، با سرنوشتشان بازی شد و افغانستان به دست تروریستایی داده شد که نه تنها ملت ما، مردم ما از دست روا در درد و رنج بودن در 20 سال گذشته، بلکه به جهانیان ثابت بود که او مردمی هستند که برایشان هیچ نوع ارزش انسانی ارزش ندارد. متاسفانه که این کار شد، لیکن از این غمگین نیستیم. باشه که یک دفعه جهان و مردم ببینند که با کدام قسم مردم سر و کار دارد. یک مجموعه از ملاهای بی‌سواد، ملاهایی که نه دین را میفهمند نه دنیا را میفهمند و آمدن افغانستان اشغال کردند و به غیر از منافع شخصی خود دیگر چیزی را نمیفهمند نه درک میکنند. زنانی که نصف جامعه افغانستان است و از همه چیز محروم شدند. بزرگترین دشمن ملا یک زن جور شده که نصف جامعه ماست. این قسم مردم با نیروهای ما با این قسم مردم مبارزه میکردن و اینجا خانواده شهدایی است که برادر منجم اینجا هستن. یا این قهرمانان از جان خود تیر شدند، از وطن دفاع کردند و امروز متاسفانه هزارهایشان در زندانهای او ملای بی‌فرهنگ زندانی است. او خانواده های شهدایی که بود و اسیر هستند و هزارها تن از این قهرمانان مسافر مهاجر در ممالک مختلف به سرنوشت هستند. جمع شدن ما شما امروز اینجا به خاطر این است که تعهد میکنیم که ما نه این جوانان را فراموش میکنیم، نه او خونی ریخته شده به خاطر دفاع از وطن فراموش میکنیم، نه او اسیر خود که در زندان طالب است که خودشان میگه 20,000 و معلوماتی که ما داریم زیادتر از 27-28,000 است و اکثریتش نژادی هستند. نه او را فراموش میکنیم و پس برمیگردیم وطن خود آزاد میکنیم. این درست است که ما امروز مسافر هستیم، مهاجر هستیم، لیکن این تعهد ما با افغانستان است. نیروهای ما قهرمانانه، نیروهای امنیتی ما قهرمانانه رزمیدند، لیکن متاسفانه سیاسیون ما
معامله کردن. سیاسیون ما نتانستند که گپ خود یک کنند. در یک وقت در کابل او رئیس جمهور قسم می‌خورد. در مذاکرات وقتی رفتن تقسیم بودن قراردادی که شد او همونجا استاد نشدن سیاسیون ما که این قرارداد نادرست است. دشمن ما را که سرباز ما در خط اول باش میرسید او را برادر خطاب میکردن. وقتی که ما در خط اول از سرزمین خود دفاع میکنم و دشمن ما را رئیس جمهور مملکت برادر خطاب میکنم، من فکر میکنم این یک ستم کلان است. دشمن باید دشمن میگفتن. دشمن بود و ثابت شد که دشمن است. دشمن همه چیز افغانستان، دشمن حیثیت افغانستان، دشمن زن و مرد افغانستان، دشمن تعلیم و آینده افغانستان. و این 2 سال، 3 سال تقریبا به همه مردم افغانستان و جهان ثابت شد که او کی بودن. امروز ما اینجا جمع شدیم و هدف است که ما نیروهای امنیتی خود، قربانیایشان، شهدایشان، خانواده های شهدا را، او نیروهای امنیتی ما، اعضای نیروهای امنیتی ما که در سفر و مسافرت و مهاجرت هستند و اوایی که در بند هستند، او را فراموش نکردیم، نخواهیم کرد و به خاطر حقوقشان مبارزه خواهد کردیم و افغانستان پس آزاد خواهیم کرد و حق از دست رفته ملت افغانستان پس به او خواهیم رساند. تشکر. از سخنان پرمحتوای جناب رحیمی جهان سپاس. بدون شک برپایی نظام مردم سالار، استقرار صلح دائمی، برابری حقوق زنان و مردان و حذف دشمنانی که بر هیچ اصل پابند نیستند از جمله اهداف شهدای قوای مسلح افغانستان بوده که خود را متعهد به ادامه آن راه می‌دانیم. اکنون از محترم محمد حارث فرهد، برادر شهید نکونام محمد اکمل امیر، تقاضا می‌کنیم که به نمایندگی از خانواده شهدا و اهداف والای آن صحبت فرمایند. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. سلام خدمت همه بزرگوارانی که با وجود تمام مشکلات و زندگی که مشقتی که داره حضور به هم رساندن، با وجودی که همه دوستا یک روز رو ترکی دارن ولی او را به خاطر عجب گذاری و فرزندانی که فقط به خاطر حفظ حیثیت، پاسداری از نوامیس ملی، بزرگترین و ارزشمندترین چیزی که وجود داره اون حیاتشان از خود در خطر انداختن در شرایط ناگوار، در وضعیتی که نه غذای درست، مکان درست بود برش که در حدود 100,000 با وجودی که ارقام درست نیست ما شهید داشتیم. اینا تلاش کردن فقط هدفشان عزت و سربلندی مردم. متاسفانه که ما این تلاش هایی که صورت گرفت نتانست نتیجه مطلوب داشته باشه. با وجودی که ما 20 سال از ثمره از این تلاش ها و این دشالت هایی که صورت گرفت، ما 20 سال به صورت بسیار خوب، فضای بسیار مناسب زندگی کردیم. با وجودی که روز به روز وضعیت بحرانی تر میشد، اما این افراد، این مردان با قامت استوار حرکت کردن، رسمیدن
موضوعی که هرگز نمیشناسه و کی هست و چه وقت میاد هیچ زمانش مشخص نبود، اما در مقابل ایستادگی کردن بسیاری شهید شد و بعضی‌هایش معلول شد. خانواده های زیادی با وجود آمد که ما می‌بینیم یتیم‌های فعلا وجود داره در افغانستان که حتی لقمه نانی ندارد. ما آرزوی موفقیت دارم برای اون سربازایی که فعلا هم می‌رسند به خاطر عزت و پاسداری افغانستان و با شهامت در اون خانواده هایی که فرزندان خدا رفت دوام کردن بر جبهه ها و روان کردن و فعلا می‌رسند و شهامتشان درود می‌فرستم. با وجودی که یک سرباز نیست، اما ارزش یک سرباز است. و گاهی با امیر شهید وقتی صحبت میکردم کوشش میکرد که در خیلی از وظیفه‌ها خودش داوطلبانه بره و در مبارزات اشتراک کنه. هر قدر برش میگفتم که فرصت‌ها را قسمی تنظیم بکنیم که باید بیشتر از کار کرده، بیشتر مدیریت برنامه بهتر است، باید قسمی تنظیم شود که بتانیم موفق شویم و کارهایتان بیشتر کوشش میکردیم که خانیش بسازیم که در مبارزات مسلحانه اشتراک نکنیم. ما گاهی از دیدگاه‌های سیاسی که موجود بود میگفتیم که نتیجه هایی که در طول تاریخ مبارزین داریم بوده که مردم افغانستان هیچ زمانی در هیچ طول تاریخ در صحنه مبارزه شکست نخورد. مبارزه نظامی یا مبارزه‌ای که مستقیم و ما بارهایی که برشان روشت می‌دیم. برای من یک دفعه میگفت که لالا من میدانم که چرا مبارزه، من میدانم که چرا باید به سنگر برم، من میفهمم که آینده این نظام به کجا، ولی در حد تلاش من آنچه که بر من مکلفیت فردی هست من میرم و روز شهادت من خدا تعیین کرده، مکان جایش و او نزد خدا مشخص است و این قابل تغییر پذیر نیست. و می خاطر مردانه حرکت میکنم. این که نتیجهش چی میشه چی نمیشه میگذاریمش برای خداوند چیزی مشخص کرده. متاسفانه که ما نتیجه خوبی نداشتیم با وجودی که سربازان ما هرگز عقب نرفتند، مبارزه کردن، شهادت دادن، خونهایی که ریخته شد از این شهدا واقعا سبب سرفرازی همه موجود هست و خواهد بود. این را میگذاریم برای خداوند که خداوند اجر اینا را مشخص کرده ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اگر با وجودی که برای گفتن که بسیار وقت محدود است، من میخوایم مختصر صحبت بکنم، نمیخوایم بیشتر صحبت کنم، بخش سیاسی بدیم. بهترش این است که ما برای شهدای ما بفرستیم، برای بازمانده های ما که هر کسی که از این اعضای خانواده زیرا ماندن در سطح توان خود ما هر قدری که وجود داره امکانات وجود داشته باشه دعا بکنیم کمک مالی یا اقتصادی که حداقل این فرصت برای ما مساعد است هرچی ممکن ولو هرچی وجود داشته باشه اما لا یکلف الله نفسا الا وسعها تلاش بکنیم. و من تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که تشریف آوردن با وجودی که جمع ما کاری به نظر میکنه، اما یک چیز هدف وجود داره. ما باید در چند بخش تلاش بکنیم با اون دوستایی که دار تلاش کردن آمدن جمع کردن، این افراد جمع شدن این کتله نتیجه یک ساده و این با این بزرگوارایی که مسئولیت‌های زیاد دارن. چند هدف ما باید داشته باشیم. اول حداقل هدفشان هدف خود قرار بدیم. چرا این را رسمی ده؟ دو، ما باید عمیق جانفشانی و تلاش و قهرمانی که اینا انجام دادن بگذاریم بخش سیاسی کنار. فقط بخش نظامی یا سربازی که فقط یک تفنگ داشت، گلوله داشت و خاک میخورد، نان درست نداشت، جای درست نداشت، هیچ چیز نداشت
فقط یک چیز داشت، هدف راسخ داشت. باید هدف از اینا رو ما بتانیم به نسل بعدی ما برسانیم. بگوییم که ما کسانی داشتیم که با وجودی که 100% خطر حتمی بود ولی مبارزه تلاش کردن، با وجودی که با تمام جریان‌های سیاسی بر علیهشان بود اما هیچگاه عقب ننشستن، تلاش کردن از خرد تا بزرگ همه سربازش وجود داشت، از کوچکترین سرباز تا جنرالش تلاششان انگیز و آخری که ما باید حداقل اگر کسی قلمی دارد که میتونه نوشته بکنه همین خاطره های کوچک ما باید داشته باشیم. چون مواردی که من یک کمی در بخش سیاست درس خواندیم و کمک آگاهی تاریخی که دارم، من فکر میکنم نظام های سیاسی یا را کوشش میکنن محدود بکنن، بسیار کند کوشش بکنن که از بین ببرن آنچه که قبلا صورت گرفته. اگر کسی از دوستان میتونن و هر سهمی وجود داره، ما همه صحیح میتونیم شویم، شاید ما در قلمش نتانیم اما در قسمت چاپش صحیح شویم، اگر نتانیم در قسمت نشرش صحیح شویم، اگر بتانیم همین خاطره هایی که یک تعداد بسیاری از همین جوان ها موجود هستند، چگونگی سرباز، مشکلات سرباز، یک کتاب های مقاله ها یا رساله های بسیار کوتاه مشتبه کنیم که چگونه مبارزه کردن و ما چرا شکست خوردیم. این به خاطر این میگم که یک ما از قبل بسیار محدود کتاب داریم. گاهی ما کتاب‌هایی را که می‌بینیم چه داره که می‌بینیم که باشه ببینیم چه طولت داره. چرا ما شکست‌های سیاسی را که وجود داشته از طول تاریخ در تمام دنیا از کجا شروع شده و چه ختم شده. اگر ما بتونیم این رساله‌ها را وجود بیاریم و این رساله‌ها را تسلیم بکنیم یا به اینترنت یا به قسمت نشانی یا کتابچه خطی، خیلی خوب میشه که بعدها کسایی که در عمومی صف قرار بگیرن این را بخوانن و آگاهی داشته باشن. خب ما گاهی یگان وقت میگفتن که تاریخ چی از قصه هست، ما گاهی خواندیم متوجه شدیم که هیچ زمان ما از این محدوده سرکل دورانی وجود داره خارج نمیشه. شاید شکل یا نوش یا رفتارش تغییر بکنن اما هدف پس همون هدف از برنامه همون از سیستم همون همین دوران میدن به نحوهای مختلف. اگر همین دیدگاه ها موجود باشه گمان کنیم که سرباز آینده ما بیشتر هدفمندانه تر حرکت بکنه، مبارزش با قابلیت بیشتر باشه و بتانیم به یک نتیجه یا هدف مؤثر برسیم. امید دیگه روزی برسه که ما نظامی های ما را بتانیم از بخش سیاسی جدا بکنیم. من گاهی این را خلط میکنم، گاهی افراد سیاسی را آوردن در بخش نظامی جابجایی کردن، گرد کردن که یکی دیگر را آوردن تحقیق ساختن تا بعضی جای و بعضی شرایط کم کم مشکلات را ایجاد کردن و روی قبولی تنقیدانی یا پا موجود آوردن. متاسفانه در تنوری که ما میسودیم امروز همه میسودن، هیچ کسی نیست که باید تاجر، ازبک، پشتون هزاره یا کسی دیگه میسودن، همه میسودن. من بیشتر جناب کمیس بود موضوع دانش زنان افغانستان من موافق نیستم. زنان اگر دانششان را محدود کردیم جنایت هست در جایش باشه، اما کی حق داره؟ من رو بگیم که اما مردش در کجا حق داره؟ حداقل زن در خانه مسئول است در افغانستان، بگین این مرد در کجا هست؟ برین ببینید امین روز در کجا هست؟ امین خانه های همهش حصار طالبان تحت حصار طالبان هستن. خب مرد در کجا حق داره؟ گاهی بسیار خوش میشه رسانه‌ای شده که زنها خب یک سوژه میشن رسانه‌ای باشن، اما مردها در کجا حق؟ کی حق داره در افغانستان؟ بالاخره برای من بگوین که این نظامی که وجود داره در این نظام کی هست؟ دروغ در حد خب ما اگر فرض بدی بکنیم که اگر میفهم محدود از خوش میکنم محدودش بکنم، فرض بدیم که اگر موضوعات سیاسی را بیاریم در امروز در ما هیچ چیز نداریم و وضعیت و شرایط امروزی ما با وجودی که از حالت تعصب گذشته، از حالت بدبختی گذشته و امید روزی که یگانه کسی که میتونه این جور بکنه و تنظیم بکنه باز هم همون سرباز هست، همون سربازی که تفنگ برداره بره این را بگوید که تو در جایی بشی، کسی که صاحب دانش از بیان در بخش دانش، کسی که صاحب سیاست از برای در بخش سیاست، کسی که در بخش مبارزه هست برای مبارزه. فقط یک نفر
نفر میزنه باز هم دیگه حراست بکنه از این بیر تنظیم بکنه و اینه بتونه و جایگاهش برسانه او سرباز هست و همین سرباز سرباز میهن چشم بال پرستوی تو روشن، شب سنگر تو قامت هندوکش و باباست، مهتاب و ستاره سر بازوی تو روشن. زخمان تو پیراهن بلخ است به نوروز، زخمان تو پیراهن بلخ است به نوروز، دشت و دمن از خاک کمندوی تو روشن. خورشید دمیده است ز هر قطره خونت، خورشید دمیده است ز هر قطره خونت، تابیده به هر قریه و هر کوی تو روشن. دشمن خس و خار سر راهت چی تواند؟ با خشم خروشانتر از آموی تو روشن. تو رستم زالی سر هر کوچه زابل، تو رستم زالی سر هر کوچه زابل، بکوا و کنرها و تکاپوی تو روشن. کابل که عروس همه شهر و دیار است، کابل که عروس همه شهر و دیار است، مانده است سرش را سر زانوی تو روشن. دلداده عزم تو شده دختر هلمند، چشمان درخشانتر از آهوی تو روشن. هندوکش اگر سر و فلک سوده همه سال، پشتش به تو گرم است و دلش سوی تو روشن. از جناب فرهد سپاسگزاری نموده و از حوصله‌مندی شما هزار گرامی ممنونم. در این قسمتی از برنامه از محترم جنرال خوشحال سعادت از نظامیان برجسته و عضو رهبری جبهه متحد افغانستان تمنا میکنم ایراد سخن فرمایید. تشکر خالد جان از سخنان خودتان. سحر عظیمی تشریف آوردن، خواهر شهید سهراب عظیمی است، یکی از قهرمانان قوای خاص ما که در فاریاب شهید شده. تشکر تشریف آوردن. حضار گرامی خانم‌ها و آقایان، از تشریف آوری شما به اجتماع امروزی یک جهان سپاس. حضور شما امروز به معنی ارزگذاری و شهدا و زخمیان نیروهای امنیتی که جانهای خود را به خاطر دفاع و آزادی مردم افغانستان قربانی کردند و فضای رشد و ترقی همه اقشار جامعه را در 20 سال گذشته فراهم نمود. در افغانستان نننه ټول هغه کارونه او ظرفیتونه که دننه یا بیرون د وطن اوسیږي د جمهوري نظام امنیتي ځواکونو د قربانۍ او سرښندنې له وجې افغان امنیتي ځواکونه د ټولنې بچیان او لکه نورو ځوانانو غوندې ورته د دندو چانسونه هم برابر شوي، مګر نظامیانو د ولس او د نظام په مینې په خاطر دغه لاره ټاکلې وه. مطمئن هستم که اکثریت شما شاید بپرسید که چرا در فضای آرام خارج و در امریکا از روز سرباز و قربانی نیروهای امنیتی تجدید صورت می‌گیرد. در پاسخ این سوال مفهوم می‌خواهم صحبت‌های خود را به 3 کاتگوری تقسیم کنم. یک، د نظام منصوبین په حیث موږ دا خپله دنده لرو چې د خپلو همسنګرانو او شهیدانو د قربانیو قدر وکړو او د پاتې کورنۍ چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي هغوی ته اطمینان ورکړو چې دغه ټولې تیارې به انشاءالله ختمیږي او حق به حقدار ته رسیږي. اگر چې خارج کې راحت او اسوده معلومیږي، ولې د زړونو پاک خدای خبر دی او د خپل منظور خاطرې مو هره شیبه ذهن کې دو، آن منصوبینی که خارج از افغانستان و یا هم در داخل کشور از ستم گروه جهل پنهان هستند بدانند که ما شما را فراموش نکردیم. همواره در تلاش فراهم نمودن امکانات و شرایط برای آزادی کشور خود سعی میکنیم. همین حالا جنرال سلسبه سادات و یک عده دیگری رهبری جبهه متحد افغانستان در کشورهایی که نمیتونم نامش یادآوری بکنم به خاطر فراهم نمودن وضعیت سفر نبودند و امروز اشتراک نتوانستند. باید ناامید نباشیم.
وظیفه ما تمام نگردیده. 20 سال شب و روز در پی از بین بردن دشمن سعی خود را انجام دادیم. وظیفه ایمانی وجدانی خود را ادا کردیم. اما سیاسیون و بزرگان خودخواه، بی‌مفکوره، متعصب و فاسد کشور را به دلیل بی‌اتفاقیشان از دست دادند. رهبری نسل جدید این تاریخ را دوباره تکرار نخواهد کرد و آینده درخشان خواهیم داشت. و آخر که طالبان تا می‌آورند خیلی پیژنید و خود هم پیژنید تا به افغانستان تا زنمرگی را لیگل او زرگون بیگناه افغانان و خلق ندید شهیدان بود. او کله چې به موږ درپسې درغلو د شپې به د ښځو په جامو کې ځان دې پټوو. ستا غیرت ښه موږ ته معلوم دی. دا چې د یو ننګینې معاهدې لخوا د بې غیرته سیاسیونو د اشتباهاتو له وجې قدرت ته رسېدلی او هر رقم چې د زړه غواړي جنګوي دا نشه به دې ختمېږي او د هرې کړنې به درڅخه پوښتنه کېږي. ته خو بې سواده ملا یې خو د تاریخ د افغانستان تاریخ د مشرانو څخه واوره. د توجه ته تشکر. روز سرباز با آن دلیرمردان شجاعی که در 20 سال گذشته در سنگر دفاع از عزت و سلامت افغانستان و مقابل لشکرهای ظالم، متجاوز و اجیران خودفروخته ایستاده بودند مبارکباد گفته و میگوییم که مردمان صادق کشورمان و حافظه تاریخ فداکاری های شما را فراموش نخواهند کرد. از جناب جنرال صاحب سعادت جهان سپاس. حال از جناب مسعود بختور مسئول دفتر سیاسی جبهه متحد افغانستان خواهش میکنیم تا سخنانشان را ایراد فرمایند. د لوی څښتن او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه چې موږ ته یې ژوند ښکلا او مینه رابخښلې راغلو مېلمنو ښه راغلاستئ خدای مو راوله هر کله راسي. خوشحاله یم چې د وطن نه لرې په زرهاو کیلومتره فاصلې کې نن بیا هم موږ خپل د امنیتي او دفاعي ځواکونو ستاینغونډه لمانځو. ولې داسې یو ځای کې چې فاصله کافي ډېره ده مطمئنه یم چې ډېرو خلکو سره سوال دا پیدا کېږي چې هغه وخت چې وس دی تاسو د نظامیانو لپاره څه وکړئ یا نن چې تاسو دومره لرې یاست زما دپاره څه شي کوئ. هدف معلوم دي، موخې معلومې دي. کومه قرباني چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکو ورکړې وه د وطن د ازادي وه، د وطن د ابادي وه، د سوکالي وه او خپل د خاورې او د نوامي څخه دفاع وه. موږ داسې یو افغانستان په خوب لیدلی و چې هم د ځان سره ژوند وکړي، هم د همسایګانو سره ژوند وکړي، هم د نړۍ سره ژوند وکړي. آیا هغه ارمانونه پوره سوي دي؟ هغه ارمانونه چې زموږ شهیدانو درلود، زموږ قهرمانانو درلود چې خپل خوږ ژوند یې له لاسه ورکړ، متاسفانه چې جواب نه. اما دا په دې معنا نه ده چې موږ مبارزه پرېږدو. موږ د دوی نیمګړي ارمانونه هغه همداسې د اوبو سره لاو کوو. عزم، اراده روښانه او واضح دی. هغه ارمان چې دوی د وطن د دفاع لپاره درلود هغه به پوره کېږي. دا که نن وي که سبا وي او که دا بل سبا. افغانان د دې سزاواره نه دي په داسې یو وطن کې ژوند وکړي چې خپل د حقوق څخه نه بهرهمنده نه اوسي. په داسې یو وطن کې ژوند وکړي چې زموږ خویندې تر اوسه مکتب ته نشي تللی. په داسې یو وطن کې ژوند وکړي چې د ژوند ابتدایي صورتونه ورته نه وي مساعد. د بیان ازادي ونه لري، د بشر د حقوق ازادي ونه لري، د ښځو د حقوق ازادي ونه لري، حتی خپل په راتلونکي خپل تصمیم ونه سوای تمثیل کړي. آیا دا وطن کېدای شي؟ په داسې یو وطن کې یو شهروان یو وګړی دا احساسوي چې زه افغان یم. دنیا په وسلېدو کې دنیا وصل سوې ده، دنیا یو کریه سوې ده. متاسفانه چې موږ تقسیم سوي پر قوم باندې، په ژبې باندې، پر سمت باندې. آیا د دې کاروانانو ارمان دغه و؟ آیا زموږ د اتلانو خوب دغه و چې نه و؟
مسؤلیت دی، غټ مسؤلیت دی او دا مسؤلیت هغه وخت پوره کېږي چې ټول دا احساس وکړو اشتباه تکرار شو. ډېر پخوا نه دي 2 کاله مخکې 2 کاله د مخه مسؤلیت چې د یو افغان وګړي په صفت باندې د یو کس په صفت باندې چې د وطن ساه دی، د خاوره ساه ده، د ملت ساه دی، تا باید اخیستی وی. متاسفانه چې موږ وانخیست. موږ د افغانستان ټول جنګیان د افغانستان دا لوی جنګ موږ یوازې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو غاړې ته پرېښود. همدا یوازې قهرمانان وه چې په سنګر کې جنګېدل. الله دې د شهیدانو شهادت قبول کړي. زه یې پاتې کورنۍ ته صبر غواړم. تاسو ته نور دوستان چې دلته دي داسې کس به نه وي چې د فامیل 1 کس 2 کس 3 کس یې له لاسه نه وي ورکړي په دې انقلاب. الله دې شهیدان وبخښي او پاتو دې خدای د یو سوکاله افغانستان خوب ورپوره کړي چې دا خوب به پوره کېږي. آیا طالب چې دا وده د اسلامیت درلوده، آیا هغه اسلام چې دوی غواړي چې مدافع د اسلام ځان بولي، اسلام دغه دی؟ وطن ته چې دوی وایي چې موږ خدمت کوو، وطن جوړوو، وطن په دغه دروازو جوړېږي. هغه حکومت چې ولس خپل غلام وګڼي او احساس وکړي چې ما د ټوپک په زور زه راغلی یم او دلته حاکمه شوی یم، زه د ټوپک په زور باندې حکومت کوم، دا امکان لري؟ ودې وایي تاریخ دې وایي، ودې ګوري د خپل همسایه هېوادو ته. افغانان تاریخ لري، افغانان وقار لري، افغانان عزت لري، افغانان حیثیت لري. افغانان کېدای شي د یو مقطع زماني لپاره ضعیفه سي، کمزوري سي، اما خدای وکړه دا په دې معنا نه ده چې تر اخره دا پاتېږي. یو شی چې په اطمینان وایم، په ډاډ وایم، هغه دا دی چې طالب به پوره کېږي، طالب به نور په افغانستان کې حاکمه نه اوسي، اما اسلام یې بدنامه کړی. په نړۍ کې اسلام ته مسلمان ته نوم پرې نه شو. اسلام د مهربانۍ دین دی، اسلام د رحمت دین دی. اما متاسفانه چې کله کله د اسلام نوم په نورې نړۍ کې اخلي، انعکاسات یې ډېر منفي دي. او دا زموږ ستاسو مسؤلیت رسالت دی چې دې لپاره موږ مبارزه وکړو. ولکه هر څومره لرې یو د وطن نه، ولکه هر څومره په بد حالت کې، هر څومره کمزوري، هر څومره ضعیف وي. په دې کې هېڅ شک نشته. رحیمي صاحب یادونه وکړه چې موږ د یو معاملې په ترڅ کې نظام د لاسه ورکړ او زه شاهد یم، په دې دنیا هم شاهدي ورکوم، په هغه دنیا هم شاهدي ورکوم چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تر هغه حده چې دوی وس و توان و دوی جنګېدلي دي. کله چې مرمۍ خلاصې شوې ده، کله چې ډوډۍ خلاص شوې، کله چې اوبه خلاص شوي دي، او بېل حالت کومه ننګینه مایده چې په قطر کې وشوه، دا د ګندمکو د نورو ننګینو مایدو سره چندانې تفاوت نه لري. تفاوت یې دا دی چې نن زموږ ملت ویښ دی، زموږ ملت بیداره دی او په هر څه پوهېږي. دنیا دې دا فکر نه کوي چې دوی پر سر کوم معاملې چې په دنیا کې کېږي، افغانان په دې نه پوهېږي. موږ یې څارو، موږ یې ګورو، تعقیبوو یې. تاریخونه لیکل کېږي او زه مطمئن یم چې کسانو چې د افغانستان پر سر معاملې کړي دي په ډېر بد نام باندې به یاد شي. الله دې تاسو ته اجر درکړي. الله دې موږ تاسو یو ځل بیا خپل وطن ته، یو آزاد او مستقله وطن ته پورته ویسي. الله دې افغانانو ته یو سوکاله ژوند ورکړي، د یو مترقي او پیشرفته افغانستان په هیله. ژوندی دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانان. کور ودان. سخنرانی جناب مسعود بختاور جهان سپاس و در اخیر اجازه دهید به نمایندگی از دفتر سیاسی جبهه متحده افغانستان از ارجگزاری و تشریف آوری تک تک شما عزیزان و مهمانان گرانقدر ابراز سپاس و تشکر نمایم. شما را برای صرف طعام که از قبل تدارک دیده شده دعوت می‌کنم. تشکر.